ملګرو یاد دې وي چې نن د دوو اتلانو د پښتو د دوو ویاړونو ملک کالو خان بابا او د سیدانو فخر د پښتنو فخر سید جمال الدین افغان سیمینار دی. یاد دې وي چې د صابر د رڼا ملګري تحریک د دین وړاندې هم بلها سیمینارونه په خپلو مشرانو خپلو اتلانو باندې کړي دي. ان شاء الله پروګرام به د زړه په غوږو باندې ګورو او د زړه په خو یو بل ډېر لوی پښتون دی. دا زه صرف هغه خبرې کوم چې چا ما سره سمرسته کړې ده. بورا عمر زمانی صاحب د دې سیمینار بنیادی سوچ د جمال الدین افغان او د کالو خان بابا مالا استاد زمانی بورا عمر زمانی صاحب را کړو. دلته مون سره د بهر ملکونو نه یو دوه پیغامونه راغلي دي. یو د ډنمارک نه راغلی دی، یو د یورپ نه. دا هم د دغه پښتنو مشرانو مینه ده چونکې دلته مون سره فزیکلی ناس نه دي، خو د هغه ځای نه احساس ورته شته د دې پروګرامونو د دې مشرانو د یادولو. نو بلنه ورکوم عبید القاب ته چې هغه د ډنمارک نه د ډېر محترم د بورا عمر زمانی سے پیغام شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو لیکوالانو، شاعرانو، پوهانو او ګډونوالو ته سلامونه او درناوی. له ټولو څخه یوه نړۍ مننه چې د سید جمال الدین افغان او کالو خان بابا په دې پرتمینه سیمینار کې مو ګډون وکړ او د دوه داسې افغانانو ستاینې او یادونې کوئ چې یو د علم او پوهنې او بلې د سیاست او تورې د لارې د افغانانو خدمتونه کړي. په دا چې کالو خان بابا د پردیو د جوړ کړل شوي نصاب د لارې پښتنو ته غل او لوټمار یعنې ډاکو ور وپېژني. په د پښتنو او په ځانګړې توګه د لیکوالانو او شاعرانو د لاریونونو له امله یې د پښتونخوا د نصاب د اړوند کتاب څخه هغه مقاله لرې کړې شوه. خو په نصاب د غیر پښتنو د غلبې د وجې د پښتنو نامتو او تاریخي شخصیتونه پښتنو ماشومانو او ځوانانو ته په ښوونځو او کالجونو یا لیسو کې نه تدریس کیږي، بلکې د پښتنو مشرانو پر ځای ورته د ښوونځیو، کالجونو یا لیسو په ټولګو کې داسې مشران تدریس کیږي چې په خلاف یې پښتانه مشران جنګېدلي دي او په حقیقت کې د پښتنو سره هیڅ تړاو نه لري. له نیکه مرغه چې سید جمال الدین افغان د افغانستان په درسي نصاب کې شتون لري او په ښوونځیو کې تدریس کیږي. سید جمال الدین افغان په خپل افغانیت ویاړمند و. دې افغانستان کې زیږېدلی دی. په کالو خان بابا او سید جمال الدین افغان باندې به پوهانو پوره څېړنیزې لیکنې کړې وي او له دې تاریخي شخصیتونو له تاریخ او کړنو څخه سیمینارونه جوړوي. لکه څنګه چې زموږ ژبه تر اوسه په پښتونخوا کې د دفتر ژبه نه ده. کله چې یوه ژبه د دفتر ژبه نشي نو هغه د اقتصاد ژبه نشي کېدی، او چې یوه ژبه د اقتصاد ژبه نشي نو هغه د ضرورت ژبه نشي کېدی، او چې یوه ژبه د ضرورت ژبه نشي نو په هغه ژبه کې بیا خپله د هغه ژبې ویونکي هم زده کړې نه کوي. لکه څنګه چې پښتونخوا کې پښتانه مورګانې او پلاران خپل بچي انګریزي او اردو سکولونو کې داخله وي. که چیرې موږ پښتونخوا کې د دفتر ژبه پښتو کړو نو بیا به پښتانه مور او پلار مجبور شي چې خپل اولادونه هغه ښوونځو ته ولېږي چې تدریس پکې په پښتو وي، ځکه چې د زده کړو د بشپړېدو وروسته به د کار ژبه پښتو وي. نو ټول شخصي ښوونځي چې اوس تدریس په اردو او انګریزي ژبو کې کوي ډېر ژر به په پښتو شي. اوس چې هر کال په میلیونونه پښتانه مورګانې او پلاران خپل اولادونو ته هر کال په میلیونو روپو په لګښت اردو او انګریزي ژبې کتابونه اخلي، نو ورته به د پښتو ژبې کتابونه د نصاب په بېلابېلو مضامینو کې په کار وي. نو د پښتو ژبې کتابونو ته به د خرڅلاو لپاره ښه بازار پیدا شي. په زرګونو لیکوالان به په پښتو لیکلو پیل وکړي او پښتو ژبه به له ادب او تاریخ سره سره د ساینس او ټکنالوژي په ډګر کې په ډېر لږ وخت کې چټک پرمختګ وکړي او د نوي عصر د غوښتنو سره سم به
د پرمختیا په لور حرکت وکړي. ډیر محترم وراسه پیغام او اوس